د الله د کتاب سره لوبي، د قرآن سره لوبي، د دین په احکاماتو خلق په شک کې چول. په دې قرآن کې والله ته د سر نه اخره پورې وګرځه، ته پکې اذان نشي پیدا کولی. که دې پیدا کړو، تاسو هم تلاوتونه کوئ کنه، دا پکې شته چې الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاه دوزل بیا، حي على الفلاح دوزل، الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله. دا شته قرآن کې. تاسو ته هم شته کنه؟ چټي ورکوي 15 اذانونه قرآن کې نشته کنه. سل اذان کوي یاره، ځان هم ستړی کړی. جوماتونه هم جوړ کړي، په لکونو کروڑونو روپۍ پې لګوي، دا دومره د بجلی سیسټم او د اخراجات چټي کوي د الله بندګانو. قرآن کې خو نشته کنه، اذان پکې نشته، د جمعې اذان پکې نشته. نادیتم تم راغلی یا ایها الذین آمنوا. څنګه الله فرمایي اذا نودي للصلاة من یوم الجمعه، نودي راغلی. نودي څه ته وایي؟ چغې والو ته. بس چغې وهه کنه، د اذان د جمعې لپاره چغې وهه. د دې نودي تفسیر بچا نه زده کوو. دا کومه چغه ده؟ دا کوم आवाज دی؟ د جمعې د منځ لپاره کوم आवाज کیږي؟ تاسو ته ویل اذان. نو اذان به کوم ځای نه زده کوو؟ قرآن کې خو نشته. چېرته به ځو؟ چېرته به ځو؟ والله چې د پیغمبر حدیث له نه سره په الله مې د قسم کې په دې قرآن عمل وکړي. 15 منځونه اذانونه نشته په قرآن کې، د جمعې اذان پکې نشته. بیا به دې ټول له چوټي ورکې. او دغه رنګه په قرآن کې دا ټکي صرف شته سورة الجمعه کې چې وترکوک قائما. ای زما نبي، دا خلکو چې کله مال د تجارت ویني او بار یو مشغله ویني، نو وزي هغه صحابه چې کوم دی، کله چې هغه د مدینې منډۍ ته مال راغی نو بار ووتر جمعې د خطبې نه مال پسې. نبي علیه السلام سره 12 کسان پاتې شو. هغې نه بعد هدایت راغی چې نه ګوره د جمعې خطبې نه به څوک پاسېږي نه، که بار هر څه حالات دي، خو د جمعې خطبه به نه پرېږدي. دا اورېدل فرض دي. خو ته ماته په قرآن کې دا نشي ښودلی. دا خو شته چې د جمعې خطبه په ناسته ده که په ولاړه؟ راشه که نه، اوس به د جمعې پورې تقریر دی په ناسته کې. دا څوک چې په حدیثو باندې عمل نه کوي، په حدیثو رد کوي. ورته ته په قرآن عمل کوي. قرآن کې خو د جمعې خطبه په څه راغلې ده؟ او دا پکې راته بیا وښایه. دا په ولاړه چې کومې خطبه راغلې ده چې دې کې منځ کې کښېنه او بیا پاسېږه، دا په قرآن کې شته؟ دا چې خطیب کینی او بیا پاسی، دا کوم ځای کې راغلی؟ دا په حدیث کې راغلی. دا په حدیث له ورځي، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې. دغه رنګه دا 15 منځونه. د اختر منځ که د وړوکي اختر دی او که د لوی اختر دی، قرآن به د الحمد نه شروع کړي او په والناس به ودرې چې د پیدا کړو ماله به راشي چې یاره د اختر منځ مې پکې پیدا کړو. اختر منځ هم چوټي کوي ښه که نه؟ ځکه چې حدیث خو به څوک مني نه. تاسو ته خو ډېر خیرخواهان صاحبان لګیا دي، خفه کېږي در باندې، ډېر ښه دین درته بیانوي چې په حدیث څه کوئ. نعوذ بالله، خو وروسته جوړ شوي دي. دا خو نعوذ بالله 200-250 کاله بعد جوړ شوي. نو د اختر منځونه څه شو؟ ختم شو بیا. ځکه قرآن کې خو نشته. د اختر منځ ته کوم ځای نه کې؟ دا خو په حدیث کې راغلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه ووتو، کوم ځای ته ووتو، څومره مزل یې وکړو، او په اختر منځ کې څو رکعاته وکړه. دا والله که په قرآن کې ته ماته وښیې، دا به حدیث ته ځي. حدیث ته چې حدیث ته لا نړ شي، والله که په دې قرآن کې ته ماته دا ثابته کړي. دغه رنګه ورپسې ګرځه. دا مې صرف تاسو ته یو څو جلکې نه وښودلې، داسې ورپسې ګرځه. ډېر احکام دي په قرآن کې. د حج احکام شته که نشته؟ شته که نه؟ ته ماته په قرآن کې مزدلفه ټکې وښایه ځه، چې حاجیان به مزدلفه کې شپه کوي، زه ماته یې وښایه چې انعام دله درکړه. ته ماته په قرآن کې مینا وښایه ځه. حاجیان چې حج شروع کوي د کوم ځای نه شروع کوي؟ د مینا نه. مینا ته ځي که نه په 8 ذوالحجه باندې، یوم الترویه باندې. ته به ماته 8 ذوالحجه ټکې وښې، او ته به ماته یوم الترویه وښې، او ته به ماته مینا وښې. دا 3 شیونه راته وښایه ځه. څلورم راته بیا دا وښایه چې څه ټیم به ځي د حاجي صاحب. قرآن کې په صورت حج کې هم د حج احکام شته، صورت بقره کې. خدای درته نه دی ویلي چې دا حج به په کومه میاشت کې کې؟ دی درته ویلي ذوالحجې میاشت نوم پکې ماته وښایه که نه ځه. دا پکې اول نشي ښودلی. دویم ما ته دا نشي ښودلی چې بیا به په کوم تاریخ حج شروع کوو. قرآن کې خو نشته. حج به څنګه کې؟ حج لم چوټي ورکوي، حاجیانو صاحبانو لکونو روپۍ لګوئ. خلک راغلي درته وایي حدیث نشته. چې حدیث نشته خو حج هم ختم شو که نه؟ او مړه هر وخت کې کېږي حج، بیا زه به سر وخت کېږي. عجیبه، بیا خو حج هم ختم شو. بیا خو مینا ته تللم نشته. په مینا کې د 15 منځونه چې نبي علیه السلام لاړو، ماسپښین منځ یې وکړو، مازدیګر او ماښام ماسخوتن او بیا شپه وکړه، بیا د سهار منځ وکړو، بیا لاړو چېرته؟ عرفات ته لاړو. قرآن کې خو د عرفات ټکی شته.
واذا افضتم من عرفات په سوره بقره کې. خو ته ماته دا ښودلی شي چې عرفات ته به په سویمه ورځ ځي، دا نشته. ته ماته دا ښودلی شي چې هلته نه به څه ټایم را روانېږي واپس، وقوف به کم ټایم پوري، دا ښودلی، دا نشته په قرآن کې. ښه چې عرفات نه راپس شي چېرته به ځي، دا نشته په قرآن کې. د مزدلفې تذکره نشته. مزدلفه کې به یې شپه تېرول دي، بیا سبا له چې کوم دی د غټ اختر ورځ به یوم النحر چې ورته وایي، د قربانۍ ورځ ورته پښتانه وایي، په هغه ورځ ټول حاجیان ځي او په حدیث کې ورته جمره عقبه وایي او پښتانو ته لوی شیطان لوی شیطان ولي. د لوی شیطان او جمره عقبه قرآن کې شته؟ تی پیدا که کنه چې تا پیدا کړه زه به انعام درکړم چې خلک به ځي او قرآن کې دا ته ماته ثابت کړي چې بس اوه کاڼي به راوالي او جمره عقبه به ولي. دا ته ماته ثابت که زه چې انعام دله درکړم انشاءالله. دا ته ماته نشي ثابتولی. دا چې په الله مې د قسم چې د پیغمبر حدیث له نه یې تللی، دقه بخاري دې نه راخیستی، ته چې ورته سپک ګورې. په الله مې د قسم که ته مانه حج وکې، دا 15 ارکان د اسلام ته مانه نشي ادا کولی بغیر د حدیث نه. یا خو به وایې چې نه منم، نعوذ بالله، ټول دین نه به انکار کوې، لاس به یې ټول اسلام نه، ټول دین نه به لاس یې او کوي چې نه زه خو مسلمان یم، زه خو اسلام منم. چې اسلام منې نبي علیه السلام د اسلام څو بناګانې دي؟ 15. د دې تفصیل په قرآن کې دی که په حدیث کې دی؟ کیفیتونه په احادیثو کې. قرآن کې تا ته صرف الله وایي واتو الزکا، زکات ورکا. تا ته دا ویلي چې کال کې یو ځل دا شته؟ نه. زه به د خپلې خېټې تفسیر وکړم، زه به ماتو زکا منه روزانه زکات ورکوه. بل مولوي صاحب براپاسې نه د دې معنا دا نه ده، د دې معنا دا جمعه په جمعه زکات ورکوه. بل مولوي صاحب براپاسې نه د دې دا معنا نه ده د جمعې په شپه به زکات ورکوې، هرې جمعې په شپه باندې. څنګه چل دی؟ تفسیر دی که نه؟ ځکه حدیث خو لرې شو، ختم شو. چې حدیث ختم شو اوس به زه خپل تفسیر کوم، ته به خپل تفسیر کوې، ته خپلې تفسیرونه کوه. څوک به د جمعې په شپه زکات ورکوه، څوک به نه جمعه په جمعه ورکوه. بل به راشي چې نه جي نه د دې دا تفسیر نه دی، دا میاشت کې یو ځل. ځکه خلک میاشت کې یو ځل تنخواه اخلي، خلک میاشت کې خلک یو ځل مزدور تنخواه اخلي. غریب او هلته چې کوم نوکر دی چا سره په دفتر کې هغه میاشت کې یو ځل تنخواه اخلي، او کوم سړی چې روزګار والا دی هغه میاشت بعد حساب کوي او کرایانې ورکوي، او که مارکیټ یې دی دی کرایي وله راځي. نو لحاظه زه د دې تفسیر دا کومه چې زکات به په میاشت کې څنګه چل دی، منې به ورسره که نه؟ ځکه چې حدیث خو ته نه منې، بیا به د هره خبره منې. بیا چې دا روزانه زکات والا خبره کې بیا به د دم منې، ځکه ته خو حدیث نه منې که نه، بیا به د دم منې. دا چې وایي جمعې په شپه زکات ورکوه بیا به د دم منې. دا چې وایي د جمعې په ورځ زکات هره جمعه بیا به د دم منې. بل به وایي هر اتوار باندې زکات بیا به د دم منې. بیا به بل وایي د هر پیر په ورځ باندې زکات ورکول پکار دي، بیا به د دم منې، ځکه ته حدیث نه منې. بل به وایي نه مړه میاشت په میاشت زکات ورکول پکار دي، بیا به د دم منې، ځکه ته حدیث نه منې. دا خو حدیث کې راغلي چې کال بعد، دا حدیث کې راغلی چې زکات په هغه چا فرض دی چې کله د هغه مال څه ته ورسي، نصاب ته. په قرآن کې خدا نشته. قرآن کې ته ماته وښایه که نه چې نصاب د زکات څومره دی، ستا پیسې څومره ته ورسېږي، بیا به په تا زکات فرضي. نو چې په قرآن کې الله وایي وآتو الزکا، نه روزانه به زکات ورکوي او هر وخت به ورکوي او هر سړی به ورکوي، په هر چا فرض شو. دا خو چې د تفسیر لیزي شرح لیزي، نو بیا به الله د نبي مخې ته ګوډې ماتې کې، بیا به د خوږ نبي نه تپوس وکړي چې نبي دا آیت خو په تاسو نازلو، دا په غلام احمد پرویز نو نازل، د انګریز په ایجنټ باندې. دا آیت خو ای خوږ نبي دا په سر سید احمد خان ګمراه نو نازل. دا آیت په غلام جیلانی، غلام برق جیلانی باندې نو نازل. دا آیت په تمنا عمادی ګمراه نو نازل. دا آیت په بل ګمراه او په بل ګمراه نو نازل. دا زما په محمد مصطفی نازل صلی الله علیه وسلم. اوس راته تاسو وایئ، ستاسو حدیث ته به ګوډې ماتو چې زکات به څوک ورکوي، نصاب یې څومره دی، څومره وخت بعد به ورکوي، په څومره روپو کې به څومره روپۍ ورکوي، په ګډو بیزو کې به څومره زکاتي، په غواګانو کې به څومره زکاتي، په اوښانو کې به څومره زکاتي، په فصل کې به څومره زکاتي. دا خبرې به ټول د الله د نبي حدیث تا ته وایي. دا په قرآن کې نشته. دا په قرآن کې ځان به ستړی کړي او د نوح علیه السلام عمر به دې عمر شي، دا به ته په قرآن کې پیدا نه کړې. دا خبره دا به چېرته ځي؟ تیز وایه، چېرته به ځي؟ حدیث ته به ځي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته چې رانه شي، په دې قرآن ته عمل څنګه کوي؟ قرآن سره به صرف لوبې کوي. بیا قرآن سره به د ماشومانو په شان نعوذ بالله بازی چې اطفال چې ورته وایي، دا به بیا د قرآن نه جوړی، نعوذ بالله.